اصحابانو د ایمان د داستان تر 50مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقر الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان د 50مې برخه. محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله وایاست او د ژوند په ټولو چارو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. موږ په تېره 50مه برخه کې دې ځای ته رسېدلي وو چې کله عجیب الله بن ایهم او یوقینا انطاکیې ته د تللو په لاره وو. هرقل ته د خپلې لور او له یوقینا جبله سره د 200 تنو بندیانو زیری ورغی. نوموړی د ښار او معبدونو د تزیین او ښکلا امر وکړ. رومیانو هم خپله ښکلا څرګنده کړه، خیراتونه یې وکړل او د هرقل وراره په ډېر زینت او هیبت سره رومي لښکر د دوی د هرکلي په نیت د باندې راوایست. د رومیانو عادي وګړه هم پوځي جامې اغوستې وې او تر ښار د باندې راوتلي وو. ملکیه او سریره یعنې د شاهي تخت ځانګړي ساتندویان د هرقل د لور تر مخ پیاده را روان وو. د انطاکیې ټول هستوګن د استقبال لپاره راوتلي وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري د لور تر مخ په هتکړیو کې بند را روان وو. رومیانو سپکې سپورې ورته کولې، ناړې یې پرې توکلې. جنرالان او عادي وګړي پر دوی راټول شول او د هرقل لور د خپل پلار قصر ته داخله شوه. 53مه برخه له همدې ځایه پیل کوو. امام واقدي وایي جبله بن ایهم او یوقینا هم هرقل ته ورغلل. دوی او د دوی مخورو ملګرو ته انعامونه ورکړل. وروسته یې صحابه را حاضر کړل او د ده په وړاندې ودرول شول. پیردارانو پرې غږ کړ د بادشاه د تعظیم په نیت سر په سجده شي. دوی خبرې ته امنیت ورنه کړ او غوږونه یې پرې ونه ګرول. د پیردارانو مسؤل ورته وویل تاسو څه شی ایثار کړي چې د ملک په وړاندې د تعظیم سر په ځمکه کېږدئ. درار ورته وویل مونږ ته دا روانه ده چې یو مخلوق ته سر ښکته کړو. زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم مونږ له دې څخه ایثار کړی. امام واقدي وایي ما ته سهل بن برقان رضی الله عنه له صاحب بن حزم هغه له حکیم بن مازن څخه حدیث بیان کړه. ویل کله چې درار او د ملګري د هرقل پر وړاندې ودرېدل، نوموړي له ترجمان نه پرته خبرې ورسره پیل کړې. هرقل غوښتل چې خپلو جنرالانو پیردارانو ته هغه خبرې ور واوروي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت پر مهال ده ورته کړې وې. هغه دا چې دوی هرقل ته هغه مهال راغونډ شوي وو کوم وخت چې هرقل ته خبر ورکړل شوی و چې اخیر الزمان پیغمبر را پاسېدلی دی او ده ویلي و چې د ایغینا هم هغه نبي دی چې عیسی بن مریم زیری کړی دی او دا به د وخت حاکم او واکمن وي. د ده دین به حتما بریمن کیږي، شرق او غرب دواړه نیسي. وروسته هرقل دوی د جزیې منلو ته راوبلل. دوی د ده د وژلو اراده وکړه. په دې ورځ هرقل وغوښتل چې دوی ته د خپلې خبرې حقیقت څرګند کړي. دا اراده وه چې دوی اصلاح کړي. درار ورسره ملګریو ته یې وویل له ما سره به څو خبرې وکړي چې زه څو پوښتنې ورڅخه وکړم. مسلمانانو قیس بن عاصم ته اشاره وکړه. نوموړی یو معمر سپین ږیری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حالات معجزې او غذاګانې یې لیدلې وې. کله چې مسلمانانو ده ته اشاره وکړه، د ملک هرقل ته وویل ای ملکه څه پوښتنه کول غواړې ویې کړه. هرقل وویل ستاسې پر نبي اول ځل وحی څه ډول نازله شوه؟ قیس ویل دا سوال زموږ له نبي څخه د مکې یو شخص حارث بن هشام وکړه او ویې ویل تا ته وحی څرنګه راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل کله د شاتو د مچیو د غږ په ډول وحی راته راځي. دا پر ما ډېره تکلیف وي. له هغه څخه زه وحی یادوم. کله بیا ملکه د سړي په مثال شي له ما سره خبرې وکړي، زه یې خبره یاده کړم. قیس ویل کله چې به په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د سختې یخنۍ په موسم کې وحی نازلېده، د نوموړي به د تکلیف له امله تر تندي خولې څڅېدلې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی وحی رښتونې خوبونه وو. هر خوب چې به یې ولید داسې به ټکي په ټکي رښتیا کېدل لکه صبح صادق. وروسته به نوموړي یوازیتوب خوښاوه. په غار حرا کې به یې تحنس او یوازې عبادت کاوه. ډېر وخت همداسې و چې یو ورځ ملکه ورته راغله، ورته ویې ویل ووایه. ده ورته وویل زه ویونکی او لوستی کس نه یم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي زه یې ونیولم او ډېر یې ټینګ کړم، وروسته یې پرېښودم
او راته ویل ووایه. ما ورته وویل زه قاري نه یم. بیا یې ونیولم او کلک یې کړم. ډېر تکلیف یې راکړ. وروسته یې بیا پرېښودم او راته ویل ووایه. ما ورته وویل زه ویونکی او لوست کس نه یم. د درېیم ځل لپاره یې بیا ونیولم او ټینګ یې کړم. ډېر په تکلیف شوم. بیا یې پرېښودم او راته ویل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ژباړه: ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولوله د خپل رب په نوم چې هغه ټول مخلوقات پیدا کړي دي. د کلک شوي وینې له ټوټې څخه یې انسان حس کړ. ولوله او ستا رب ډېر مهربان دی چې هغه د قلم په مرسته یعنی انسان ته علم وښودی. انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې آیاتونو سره راستون شو او زړه یې رپېدی. حضرت خدیجې رضی الله ورغی او ورته ویل پټ مې کړه. دې پټ کړ آن چې سیاست او ویره ورڅخه لرې شوه. حضرت خدیجې ته یې حال ووایو او ورته ویل زه پر ځان ویرېږم. خدیجې ورته ویل دا هېڅکله نه شي کېدی. خدای جل جلاله تا هېڅکله نه رسوا کوي. تو صله رحمي او له خوارو سره مرستې کوې. بې کسبته کاروبار جوړوې. ته مېلمنو عزت کوې. له خلکو سره په غم او خواريو کې کومک کوې او اوږدې خبرې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یو ورځ زه تلم د اسمان له لورې مې غږ واورېد. سترګې مې پورته کړې. هغه ملایکه مې په سترګو شوه چې د حرا په مقام کې مې لیدلې وه. د اسمان او ځمکې تر منځ په کرسۍ ناست وه. ډېر ورڅخه ووېرېدم. خدیجې ته راغلم. ورته ومې ویل ما پټ کړه. خدای جل جلاله د آیات ورباندې نازل کړ. یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ژباړه: ای پجامه کې ځان نغښتون کیا سملاستون کیا پاسا او یعنی نړیوالو ته خبرداري ورکړه او د خپل رب لوی اعلان کړه او خپل جامې پاکي وساته او له چټلۍ څخه په څنګ اوسه. له دې وروسته د وحي لړۍ پیل شوه. یو ورځ زه له ده سره وم. په مسجد کې ناست وم چې یو سړی ورته راغی. اوښه ورسره وه. له دروازې سره یې اوښه چو او ګونډه کړه. مسجد ته را داخل شو او سلام یې واچاوه. ویې ویل محمد څوک دی؟ موږ ورته وویل دا سپین مخی محمد دی. سړي ورته ویل ای د عبدالمطلب زویه زه درته راغلم. په ټینګار سره پوښتنه درڅخه کوم. باید راڅخه خفه نه شې. ده ورته ویل چې څه دې زړه وي هغه پوښتلی شي. هغه ورته ویل زه ستا او تر تا د مخکنۍ خلکو نوم درته وړاندې کوم. آیا ته خدای جل جلاله ټولو خلکو ته رالیږلی؟ ده ورته ویل هو. زه تا ته د خدای جل جلاله په نوم سره لوړه درکوم. د خدای جل جلاله په دې سره امر کړی چې 5 وخته په شپه او ورځ کې لمونځ کوه. ده ورته ویل هو همداسې ده. هغه وویل زه په ټینګار سره درڅخه پوښتنه کوم آیا ته خدای جل جلاله په دې سره امر کړی چې د کال په دې میاشت کې روژه نیسه؟ ده ورته ویل هو. زه لوړه در کوم په دې سره چې رښتیا هم ته خدای جل جلاله په دې سره امر کړی چې زموږ له اغنیاو څخه زکاتونه اخله او فقیرانو ته یې ورکوه. ده ورته ویل هو همداسې امر راته شوی. سړي ویل زه په هغه څه ایمان لرم چې تا راوړی دي. زه د پاته قوم استازی زمام بن ثعلبه د بني سعد بن بکر ورور یم. هرقل ویل ستا دې په خپل دین سره قسم وي تا د کومې معجزې لیدلې دي؟ ده وویل زه په یو سفر کې ورسره ملګری وم. یو عربي مخ ورته راغی او ورته رانږدې شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل آیا ته د دې ګواهي ورکوې چې خدای جل جلاله واحد او لا شریک دی او زه محمد رسول الله یم؟ کوچي ورته ویل ستا پر دې خبرې به څوک شاهدي ورکوي؟ دا درخته د وادي پر غاړه ولاړه وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوبلله. هغې قدمونه ورته راواخیستل. د ده په وړاندې ودرېده. 3 ځله یې ګواهي وکړه او ویې ویل ته محمد او د خدای جل جلاله رسول یې. وروسته محمد صلی الله علیه وسلم بیرته امر ورته وکړ دا خپل ځای ته ستنه شوه. هرقل ویل موږ په خپلو کتابو کې پیدا کړي دي چې د ده د امت یو فرد چې کله ګناه وکړي یو په یو لیکل کیږي او که نیکي وکړي یو په 10 بدله ورکول کیږي. قیس بن عاصم ویل دا زموږ په کتاب کې شته. خدای جل جلاله فرمایلی دی من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. شپاړه څوک چې د الله جل جلاله حضور ته له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره 10 برابره ثواب دی، او څوک چې له بدۍ سره راشي هغومره بدله ورکړل شي څومره چې هغه بدي کړې دی، او پر هغوی به ظلم ونه کړی شي. هرقل وویل تاسو په دې پوه شئ د کوم شي زیری چې حضرت عیسی بن مریم کړی هغه به د قیامت په ورځ پر خلکو شاهد وي. قیس ورته وویل همدا زموږ نبي د خدای جل جلاله په کتاب کې فرمایلی دی يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ژباړه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د الله په اجازه د غلوري ته بلونکی او بل ډیوه مو وګرځولې. په آخرت کې د ده په شاهدي دلیل د خدای جل جلاله دا کلام دی فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ژباړه نو زیر شئ دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت څخه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. هرقل وویل د کوم نبي توصیف چې ما درته وکړ دا هغه څوک ته چې خلک د ده په باره کې په دې سره مامور دي چې د ته په ژوند کې ورشي او پر ژوند نه او له مرګ نه وروسته درود پرې ووایي. قیس وویل همدا زموږ نبي دی، خدای جل جلاله په خپل کتاب کې فرمایلی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ژباړه الله جل جلاله او د هغه پرښتې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایي. ای مؤمنانو تاسې هم پر هغه درود او سلام ووایاست. هرقل وویل د کوم نبي تعریف چې مسیح علیه السلام کړی دی هغه په اسمانونو ته پورته کیږي او د علوي مخلوقاتو سره به خبرې کوي. قیس وویل زما دې په خدای جل جلاله قسم وي همدا زموږ نبي دی، خدای جل جلاله د په اړه فرمایلی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ژباړه هغه ذات پاک دی چې یوه شپه یې خپل بنده له مسجد حرام څخه تر هغه لیرې یعنی اقصا مسجد پورې بوته د هغه چاپېریال مبارکت کړی دی چې خپلې ځینې نښانې به وګورو یا وښیو. په حقیقت کې هماغه الله جل جلاله د هر څه اورېدونکی او لیدونکی دی. امام واقدي وایي په دې وخت کې د روم ستر مذهبي عالم چې د دوی دیني رئیس و په دې ناسته کې برخوالو دا خبرې یې اورېدې. رومي مذهبي پوه هرقل ته وکتل او ورته ویې ویل ای بادشاه کوم نبي چې عیسی علیه السلام یې یادونه کړې دی هغه نه تر ده وړاندې او نه وروسته راپېڅېدلی دی. دا ټول دروغجن تاویلونه دي. ضرار بن ازور وویل ستا په مخ کې د دروغو نښې دي، دا ملعونه ګیره د دروغجن ده. ای شرمنده او د روم سپیه ته اوس ستا په ډول خلک پر عیسی علیه السلام د دروغو تپل کوي او زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم له بعثت څخه منکر دي. ته نه یې خبر چې عیسی علیه السلام په انجیل، موسی علیه السلام په تورات او داود علیه السلام په زبور کې ویلي دي چې زموږ نبي چې له غوره دین سره راستول شوی دی خدای جل جلاله په خپل کتاب قرآن کې د ده پر رسالت او نبوت شاهدي ویلی دی او همداراز په ټولو انبیاو باندې په منزلو کتابو کې شاهدي پرې ویلی شوی دی. هغه زموږ نبي
نبی محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب المکی ده، خو له بده مرغه چې د کفر پیردارانو تاسو د ده له پیژندګلوۍ څخه منع کړي یاست. کله چې هرقل د ضرار دا خبرې واورېدې ورته ویې ویل تا په مجلس کې ادب ونه ساتئ چې د نصراني دین ستر مخکښ دي خرافاتي وویل ته څوک یې؟ قیس وویل دا د رسول الله ملګری ضرار ده، د ده په هکله سپکې سپورې خبرې مه کوه. هرقل وویل دا هغه څوک ده چې ویل کېږي چې کله پیاده کله سپور کله لوڅ کله ملبوس جګړه کوي؟ قیس وویل هو. په دې وخت کې هرقل چوپ شو او خبره یې ونه کړه. امام واقدي ویلي ما ته دا خبره رارسېدلې ده چې رومي مذهبي عالم چې کله د ضرار توندې خبرې واورېدې له نرمې مسکا وروسته یې په مخ د غوسې نښې څرګندې شوې او داسې سخت قهر ورغلی چې ساری یې نه لیدل کېدی. د ډېرې غوسې له امله د هرقل له حضور څخه ولاړ شو. ویل کېږي چې د ده د غضب له کبله نور جنرالان او پیرداران هم په غوسه شول. هرقل چې د دوی غوسه ولیده په ځان ورڅخه وویرید او ویې ویل په تورو یې ټوټه ټوټه کړئ او نومنه یې ورکه کړئ. ویل کېږي چې تورې یې پرې راوښکلې او ډېر مرګوني ګزارونه یې پرې وکړل او 114 ګزاره یې ورکړل، خو له نیکه مرغه وژونکي نه و ځکه د خدای جل جلاله په علم کې د ده ژوند پاتې و. مذهبي رومي عالم چې کله دا پیښه ولیده غوسه یې سړه شوه او ویې ویل ژبه یې ور پرې کړئ. یوقینا چې کله دا پیښه ولیده او د دوی خبرې یې واورېدې پرې باور یې شو. له خپل ځان سره یې وویل زما د قسم په خدای جل جلاله وي نور به دې لعین ته دا موقع نه ورکوم چې د رسول الله په ملګرو تعرض وکړي. هرقل ته ور وړاندې شو، ځمکه یې ورته ښکل کړه، د ده د سر او سلامتي د نعمتونو د دوام غوښتنه یې وکړه او ورپسې یې ورته وویل دا حق او پر ځای خبره نه ده. زما په فکر ښه رایه دا ده چې دا هلک پرېږدئ تر څو جوړ شي چې کله صحت ومومي د ښار دروازې ته به یې ور وباسو، هلته به یې پانسۍ کړو چې د رومیانو زړونه پرې یخ شي ځکه د ده خبرو پر دوی هم ډېره بده اغېزه کړې او د دوی پلارونه زامن او وروڼه یې هم په پراخ پیمانه وژلي دي. او بل د ده د وهلو او سپکولو خبر نورو مسلمانانو ته هم رسیږي او هغه هم پرې ځورېږي او هم کمزوري کېږي. امام واقدي وایي یوقینا غوښتل چې په دې ډول سره ضرار له دوی څخه وژغوري او له خپل ځان سره یې وویل چې نن شپه تېره شي د بادشاه غوسه به سړه شي او خلاص به یې کړي. بادشاه یوقینا ته وویل دا در سره بوځه او تر سبا پورې یې خوندي کړه. یوقینا خپل سرای ته بوتلی، هلته یې زخمونه ور وکتل، له نیکه مرغه ټول سرسري و، یو رګ او پله یې هم نه وه پرې شوې. دا د خدای جل جلاله خفي لطف و. یوقینا چې کله د ده زخمونه وکتل ویې ګنډل او تداوی یې کړل، خوراک او اوبه یې ورکړې، نوموړي سترګې خلاصې کړې. یوقینا او د ده ملګري تر سترګو شول. له ده سره په دې اړه معلومات نه و چې یوقینا دلته د یو پروګرام په ترڅ کې راغلی او هرقل ته یو چل جوړوي. چې کله یې ولیدل ورته ویې ویل که تاسې چېرته کافران یاست الله جل جلاله ماته مسخر کړي یاست تر څو زما تداوی وکړئ، او که مؤمنان واست خدای جل جلاله مو له هره کړاوه خوندي کړه. کېدای شي خدای جل جلاله ستاسې په برکت زما پریشاني د هغې سپین سرې مور په اړه لرې کړي چې په حجاز کې شپه ورځ زما او زما د خور خوله چې په رښتیر کې ده شپه ورځ په لوړ اواز سره ژاړي او ویر به کوي. دا به زما په هکله هرومرو داسې کړه وړه ترسره کوي ځکه د دې په خوږو دوستانو کې له ټولو څخه یوازې زه پاتې یم. دا زما په اړه هېڅ معلومات نه لري. که تاسې دا وس لرئ چې زما سلام ور ورسولی شئ، زما د ځای جاګیر او له کفارو سره زما د خبرو اترو په اړه خبر ورکولی شئ، زما په اړه پوره معلومات ورکړئ او زما لیک ورته ورسوئ. چې کله شپه شو او هر چا د آرام ساه واخیسته ده ورته وویل زه د خدای جل جلاله په نامه تاسې ته لوړه درکوم چې زه درته وایم. هغه لیک یې د یوقینا زوی د ده املا ټکي په ټکي ولیکله. د ده د اوږدې قصیدې پښتو مفهوم داسې دی: ای خلکو زه د خدای جل جلاله نوم درته پیښوم چې زما سلام زما کورنۍ ته مکه او حجر کې ورسوئ تر څو چې ستاسو ژوند وي تاسو به زر نعمتو ته ورسیږئ په داسې عزت او بخت سره چې همیشنی برای به ورسره مل وي. لوی خدای جل جلاله دې هغه څه نه ضایع کوي چې دوی دواړه یې کوي ځکه دوی له ما څخه ماته راپېښ کړه او غم سپک کړ. په هغه څه سره چې تاسو له ما سره وکړل زه خیر او راحت ته ورسېدم، همداسې د خیر
ډیر کارونه د خلکو ترمنځ جریان لري. زما دې قسم په خدای جل جلاله وي کله ما سره زما د مړینې غم وي، بلکې یو سپین سرې مور مې په وچو ډاګونو او بیدیاو کې تنها پرېښې. نو موړې ډیر ضعیف الحاله ده. دا د پیښو هغه کړاوونو په وړاندې مقاومت نه لري چې جاري دي. زه د دې دپاره یو تکیه وم او د دې زړه راباندې ډاډه و. زما د کوښښونو به یې ډیر درناوی کوه. که څه هم زه ډیر غریب او ناداره وم، ما به د خپل لاس له ښکار څخه خوراک کاوه. وحشي سویان، سمسارې، هوسۍ او مرغان به مې ورته ویشتل. د دې حریم به مې ساتی څوک یې ونیسي، او تل تر تله به له دې سره په خیر او شر کې مرستندوی وم. زه له خدای جل جلاله پرته د بل شي اراده نه لرم. د ملعونانو له لښکر سره په توره جهاد کوم. ما غوره د مخلوق چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راضي کړي کیدای شي د حشر په ورځ برای لاسته راوړم. څوک چې د حشر له ورځې ډارېږي هغه خپل خدای جل جلاله راضي کړی. د صلیب له عبادت کوونکو سره چې د کفر زامن نه جګړه کوي، همداراز د جګړې په ورځ پر هر کافر برید کوم، او په حالت د قرار، فرار او برید په وخت کې د نیزې په وار سره راپرځوم. دا زما خور وایي کله چې د بیلتون وخت را نږدې شو: ای وروره، زه پر بیلتون نور صبر او زغم نه لرم. ای وروره، اوس فراق څوک به ستا له لورې ماته په نیک پال سره راشي او ستا د راتلو زیری به راوړي. کله چې یو انسان د خپلې کورنۍ له وطنه مسافر شي، یا بیرته راستنیږي او یا به د تل دپاره هلاکیږي، خبردار تاسو دې ته د دې د ورور سلام ورسوئ او ورته ووایئ چې مسافر و او د کفر په قبضه کې مړ شو، زخمي پر خاورو پروت او په تورو څیرې شوی و. دا د پاک او پاکونکي اسلام د ننګ له امله د نجد کوترو له ما څخه ورسوئ. خبره د هغه مینهناک عسکرو د اسلام او سپېڅلو سردارانو ته، او ورته ووایاست چې ضرار په هتکړیو کې بندي دی، له خپلو وطنو لرې په وحشي ښار کې دی. که چیرې زما دوستانو زما د حال پوښتنه در څخه کوله، ورته ووایاست چې اوښکې لکه باران داسې بهیږي. د نجد کوترو زما خور ته دا خبر ورسوئ چې ما د ځلان د تورو په تیرو سره کافران قتل کړي. د نجد کوترو زما خور ته دا خبره ورسوئ او ورته ووایاست چې ضرار وزالې ته نږدې شوی. ورته ووایاست چې زه بندي او په زولنو تړلی یم، سینه او زړه مې داغلی ده. د ده پر بارخو کې خال ده او هغه اوښکو محو کړی، هغو اوښکو چې د وطن پر بیلتون او پر نه جبرانېدونکو زخمونو یې ژړلی دی. نوموړی روان و او په مینه یې جهاد کاوه، خو د له ایمانو زامن په چل ورسره مخامخ شول. خبردار ما دفن کړی، خدای جل جلاله دې تاسو ته برکت درکړي. خبردار پر قبر مې ولیکئ دا مسافر دی. خبردار ای د حطم او زمزم کوترو زما مور خبره کړی او زما حال ورته ووایاست. کیدای شي ورځې له موږ سره د یو زیارت ځوانمردي د هغه مسافر د زړه د خوښۍ دپاره وکړي چې د سوچونو له امله تل ناقرار دی. امام واقعي وایي کله چې د یوقینا زوی دا بیتونه ولیکل، د ده پلار یوقینا په پای کې ابو عبیده ته خپله کړنلاره په واضح ډول ولیکله او خپل ترتیب کړی پروګرام یې ورته تشریح کړ او دا سړي ته یې په لاس ورکړ چې د ده پرې باور و او مسلمانانو ته یې راولېږي. مولف وایي ما ته جابر بن عمران الدوسي حدیث بیان کړ او ویل موږ د بیلات پر نامه په یو ځای کې و چې معن بن اوس چې له مخزوم قبیلې څخه و راغی. نوموړي امیر ابو عبیده په مقدمه کې پرېښی او یو رومي سړی یې راوست. امیر ابو عبیده ته یې وویل دا سړی غواړي چې له تاسو خبرې وکړي، ته یې وایې چې زه استازی یم. امیر ابو عبیده په پټ ځای کې له ده سره خبرې اترې وکړې. هغه ورته وویل ما تا ته یو لیک راوړی دی. ابو عبیده ورته وویل د چا له لورې؟ د یوقینا او ستاسې د یو اسیر له لورې چې په انطاکیه کې بندي دی او د ضرار بن ازور په نامه یادیږي. ابو عبیده لیک ور واخیست او ورسره ناست ملګرو ته یې ولوست. هغو ټولو د ضرار بیتونو ته ډېر وژړل. د نوموړي خور خبره شوه. امیر ابو عبیده ته راغله ورته ویل ای امین الامه زما د ورور شعرونه راته واوروه. حضرت ابو عبیده څه ورته واورول، پای ته یې لا نه ورسولی چې نوموړي استرجاع وکړه او ویل انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. زما د خدای جل جلاله په ذات قسم وي زه به د ده بدله او غچ حتما که خدای جل جلاله کول اخلم. خلکو د ضرار بیتونه یاد کړل او په خپلو منځو کې به یې سره ویل. تر ټولو ډېر غمجن حضرت خالد بن ولید.
امام واقدي وای مونږ ته عبدالمالک بن محمد لخپل پلاره حسان بن کعب، غل عبدالواحد بن عون، غل موسی بن عمران الاشکری، غل عامر بن یحیی، غل اسد بن مسلم، غل دارم بن عیاش څخه حدیث بیان کړ او ویل د حزم اهل ډیر کلاګانې فتح کړي لکه راوندات، قرص، باسوطا. امیر ابو عبیده په دې ډول خپل لښکر په وړاندې بوی ان چې د جسر الحدید په وړاندې واړول او هرقل ته د دوی په اړه اطلاع ورسېده. د په زړه کې ویره ډېره حاکمه شوه. خپل جنرالان یې امر کړل چې د جګړې تیاری ونیسي او د جسر الحدید اوسپنیز پله په وړاندې خپلې درنې وسلې ځای پر ځای کړې او هلته یې نصب کړې او والیانو هم هلته خیمې ولاړې کړې. تاسو باندې ایمان داستان د 53مې برخې محترم اوریدونکو دا والي موږ نننۍ برخه تر بیا ښې تیارې په الله سپارم. السلام علیکم.